बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुसन्निफ शाह जनरल सेक्रेटरी मलकंट्री वर्कर यूनियन तासु ته مخاطب یم زمونږه ملکنټری هایډرو پاور کمپلیکس کې زمونږ د منیجمنت د نااهلۍ د هغوی د بېغورۍ او د کرپشن په وجه یو سنګینه واقعه شوې ده چې په هغې کې زمونږ بهترین ملګری علي رحمان بھائی چې پیټرو شهید شوی دی او بل زمونږ شاه فیصل بھائی چې کوم دی هغې کې زخمی شوی شدید زخمی شوی دی. دا واقعه زمونږ د منیجمنت د نااهلۍ او د بېغورۍ او د ناقص میټیریل د لګولو په وجه شوې ده. مونږ ټول امپلایز نن په دې باره کې په احتجاج یو او مونږ د موجوده حکومت نه دا درخواست کوو چې د دې واقعې جوډیشنل انکوایري وشي او د دې کې چې څوم ملوث افسران دي منیجران دي هغوی خلاف دې کاروایي وشي. زمونږه بار بار د ملکنټري د ملازمینو د جاب تحفظو دغه شان د هغوی د سیفټي باره کې بار بار مونږه محکمه پیړو او متعلقه کمپنی او صوبایي حکومت ته بار بار مونږه په ریټن کې راوستي دي چې دلته دوی د هیڅ قسمه د ورکرو د سیفټي او د هغوی د حقوقو خیال نه ساتي او تاسو د دوی خلاف کاروایي وکړئ. خو افسوس دا دی چې تر اوسه پورې د دې منیجمنت خلاف هیڅ قسمه کاروایي وغیره نه ده شوي. زمونږه نن دا مطالبه ده کو په هفته کې دننه د دې خلاف څه کاروایي نه شوه او دا منیجمنت چې د پیړو منیجمنت دی او کو د کمپنۍ منیجمنت دی دا لرې نه کړی شو نو مونږه ټول امپلایز به مونږه کام چھوڑ التار کوو او زمونږ سره به د ملکن تحصیل چې څونه خلک دي هغوی به هم روزي او په احتجاج باندې وي. لہذا زمونږ د خواست د صوبایي حکومت نه چې د دې کرپ مافیا او د دې ظالم منیجمنت خلاف زر تزر کاروایي وکړي. زه د ملکنټري ورکر یونین صدر یونس خان تاسو ته مخاطب یم. زمونږ ملکنټري کې چې کم ملازمین دي دلته دې سره چې د کم وخت نه د دې ذاتي استحصال کیږي مونږ په دې باره کې په مختلفو موقعو ډېر ټایم نه احتجاجونه کوو او ډېر احتجاجونه ریکارډ کړي دي. په دې کې په جولای 2019 کې مونږ یو احتجاج ریکارډ کوو. په هغې کې هغه یو درنه وه او هغه درنه 14 ورځې وه. په هغې کې مونږ سره چې کوم دی زمونږ سره مطالبې وې په هغې مطالبو باندې چې کوم دی زمونږ په هغه ټایم کې چې کوم ACU رحمت علي وزیر صاحب MPA صاحب پیر مصور خان او د پیړو افسران او انرژي اینڈ پاور سیکرټري چې کوم هغه موجود وو. په هغې باندې زموږ هغه درنه دي په دې وجه ختم کړه چې دا مطالبې به چې کوم دي دا ستاسو زر تر زره منظور کړی شي. خو تر اوسه پورې د بدقسمتۍ نه زموږ هغه مطالبې چې کوم دي منظور شوي نه دي او موږ هغسې د یو اذیت لاندې وخت تېروو. نو زما د حکومت وقت نه دا مطالبه ده چې زموږ د کم مطالبې دي جایز مطالبې دي او حقوق دي دا د موږ زر تر زره ادا کړی شي. او زموږ د مطالبې کو دی پیسه عمل درآمد ونه کو نو یو کال جولای 2019 نه دا جولای 2020 شروع کېدو والا دی په دې باندې هېڅ قسمه عمل درآمد ونه شو. نو موږ به بیا زموږ به بیا چې کوم دی کام چھوڑ حالتار دي او نامعلوم مدته پورې وي تر هغې پورې وي چې څو پورې زموږ د مطالبې جایز مطالبې دي دا پوره شوي نه. نو موږ دا یو پیر بیا حکومت وقت ته او د دې چې کوم متعلقه افسران دي یا چې کوم انرژي اینڈ پاور سیکرټري دي چې هغې ته د یار څه پته ده CEO ته پیړو ته هغې ته هر څه پته ده نو په دې دې زر تر زره عمل درآمد وکړی شي. میں سجاد احمد ملکنٹری انجینئر ایسوسیشن سے بات کر رہا ہوں. آج ہم سب بھائی جو ہیں اپنے جائز مطالبے کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ تقریباً 2008 سے لے کے ابھی تک چل رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہم نے جولائی 2019 میں ہم نے باقاعدہ ایک اسٹرائک بھی کیا تھا. اس میں AC صاحب رحمت علی وزیر
MPA साहब, पावर एनर्जी एंड सेक्रेटरी जो है वो भी थे, और इसके हमारे जो पेड महकमा के जो अफसरान हैं वो भी इसमें मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा हमारे साथ तय किया था कि आपके जितने भी जायज़ मुतालिबात हैं उस पर हम काम करेंगे और जल्द अज जल्द वो जो है ना आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारी बदकिस्मती से उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, और अभी तक हम उनके जो है ना उनके जुल्म और सितम जो है वो हम पे हो रहे हैं। लिहाजा हमारा रिक्वेस्ट है इमरान खान से और हुकूमत के जो यहाँ पे है उसे बाकायदा हमारे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उस पर अमल दरामद कर दिया जाए, और अगर ये ना हुआ तो हम बाकायदा 1 हफ़्ते के बाद जो है ना हम अपना स्ट्राइक करेंगे, और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते हैं उसी वक्त तक रहेंगे।